مسافرۍ وجړولو ښه په مسافرۍ نه یو پیاز مې کټ کړو. السلام علیکم، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول ملګري به روغ جوړ یئ او د صحت په جامو کې به پټ یئ. په یو نوي ویډیو کې سهار وختي تاسو ته خوش آمدید وایم. او مسافري داسې یو شی دی چې انسان کله خوشحاله او کله خفه. زموږ یو ملګری و چې هغه زموږ د بل ځای ته لاړی او هغه نوی راغلی و او سعودي عرب و او که هر ځای ته خو یو مسافر چې چېرته لاړ شي او هغه ځای کې د هغه کار نه کېږي یا د هغه روزګار نه کېږي نو هغه له پکار دا ده چې خپل ځای بدل کړي او بل ځای ته لاړ شي. ورنه کوم ځای ته چې یو مسافر لاړ شي ستاسو تر ټولو به تجربه وي نو هغه مسافر په هغه ځای کې بیا ډېر زیات خوشحال وي او د هغه مثال داسې وي د هغه ځای لکه د خپل کور. بیا چې هغه ځای پرېږدي او بل ځای ته ځي نو ډېر زیات پریشان وي، ډېر زیات خفه وي. خو ځکه مسافري ده، ځکه چې دلته په ناسته باندې کار نه کېږي، هسې په ټایم تېرولو باندې کار نه کېږي. هغه اوس موږ رخصت کړو او د هغه ویډیو خو ما جوړه نه کړه ځکه چې ډېر زیات خفه وو. نو موږ په ریاض کې وو، هغه اوس لاړی دمام ته. دمام تقریبا د دې ځای نه 450 کیلومتر لږ بږ دغومره جدا دی او دا سهار وختي دی. تاسو کتلی شئ دا نور ګوره، نور بلکل په راختو باندې دی او د کانتارو ته ګورئ ماشاءالله ګرځي را ګرځي ها او بلکل یخه یخه هوا چلیږي. دا وګورئ د کوترې ته ناستې دي او ګرځي را ګرځي سهار کې دا چکر یې وهي را وهي. نو ښکته کوزي او د چایو پروګرام کوو ځکه چې موږ 3 کسان یو تقریبا دیره کې. ورځم اوس د بټۍ نه پراټه راوړم او د بقالې نه دود راوړو نو بیا چای پخوو. دې ځای پورې زه رالم خو بیا راته ملګري ټلیفون وکړو ویل چې زه راغلی یم بټۍ ته، ما د پراټې اډر ورکړی نو زه واپس راستون شوم. زه به ورته اوبه ګرمې کړم چایو دپاره، هغې پورې به هغه راغلی او بیا به چای پوخ کړو، هغې نه بعد به ناشتې وکړو انشاءالله. صحیح ده. هر وختي دی خلک ټول ولاړ دي یعنې وده دي او ګاډي د ټولو پارکینګ دی ولاړ دي ځکه اکثر موږ مزدورکار خلک یو که نه نو هغه وختي ځي خپله ډیوټۍ نه. او دا خلک داسې وي چې اکثر سرکاري نوکري ورسره یا داسې آفس کې وي یا نور څه نو دی لږ وروستو بیا ځي، دې ټایم کې نه ځي. دا هر سایډ ته ګاډي نور بلکل فراختلو دی ماشاءالله. دا زمونږ دیره ده. را ده وړه دود پراټه هم دې راوړه ماشاءالله. چې پوخ که خو بلکل دود پتي ښه ځکه چې ما ته پته ده چې یو کې ستا اکسپیرینس دی. زبردست. دا زمونږ کچن دی، دې کې مونږ پخلی کوو، دې کې مونږ روزګار کوو. دا زمونږ تلاجه ده، اوس هم کې غوښه پرته ده ماشاءالله. دا یوه پراټه ده ښه ماشاءالله. دا پراټه ده یوه دې راوړې که نه؟ دا یوه کافي ده. زه دا ډېره غټه پراټه داسې وړه ښکاري ماشاءالله. دا وګورئ ها سعودي عرب پراټه به منې او بلکل کرسپي دومره مزېداره پراټې پخېږي هلته. د 3 کسانو د پراټې نه دا پاتې شو ها نو ماشاءالله. سعودي عرب ډېرې غټې پراټې دا په 3 کسه باندې مونږ خوړله او د هغې نه صرف دا پاتې شوه په 3 کسه باندې. ټیک ده الحمدلله الحمدلله. دولس بجې دي اوږده شوی یم یاره. اوس راپاڅېدم لمونځ مې وکړو او ورځم بخالې ته
اوس د خوراک دپاره څه راوړو چې پاخي وکړو غرمې روټۍ دپاره صحیح ده سره غرمه ده او د انور داسې خوړل کوي د خدای په حکم سره وای بالکل خلک وده دي ښه خاموشه خاموشي اوس ورځو کیچن ته د دې پخلی کوو صحیح ده وای مسافرۍ څه کانې دې راباندې وکړې مسافرۍ وجړولو ښه مسافرۍ نه وي پیاز مې کټ کړو او دومره ترخه وو که نه چې ډېر سخت یې خراب کړو خو څه زما سترګې لږې خوږ وې زخمي وې او څه د خوب را پاڅېدلی وم نو دغه ټوکه را سره وکړه ښه تاسو مسافر نه شئ ومې لامبل لږ فرش شوم ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده او اوس ټایم د مانځه دی نو ځو مانځه ته صحیح ده او انشاءالله د مانځه نه بعد چې بیا راشو نو لږ موسم برابر شوی ګرمي به لږه ګزاره حل شوي نو بیا به انشاءالله موږ شولېږو ټیک ده الحمدلله مونځ مو وکړو جمع سره رالو واپس خپلې ډیرې ته خپلې ټکانې ته رالو امید کوم چې ولاګ به تاسو خوښ شوی وي که چېرته ولاګ مو خوښ شوی وي نو ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او انشاءالله میلاویږو به د نیکسټ یو فرش مزیدار او سپیشل ولاګ سره چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان